په سعودي عربستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د ولسي جرګې د ټاکنو امنیت او د بندیانو پر تبادلې تر خبرو او لیدو کاتو راپورونو تر خپرېدو وروسته اوس د سولې شورا وایي چې تر اوسه نه د سولې شورا او طالبانو او نه هم د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي لیدنې شوې دي او هر څه چې دي د شایعاتو او اوازو پر بنسټ دي. د سولې شورا ترڅنګ طالبان هم له دې وړاندې ورته ادعاوې رد کړي دي. د سولې شورا مشر چې د سولې ولایتي کمېټو لپاره د ستراتیژیکو اړیکو مذاکراتو او منځګړیتوب په اړه ورځنیز ورکشاپ ته خبرې کولې وویل چې د سولې لپاره هلې ځلې روانې دي او ګام په ګام مرحله پر مرحله به مخته ځي او دې مخې ته به ځان رسوي چې د طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي. خوشبین هستم که یک روز ما شاهدی آغاز گفتگوها تا هنوز هیچ گونه گفتگوهای رسمی و مستقیم بین دولت و طالبان بین شورای عالی صلح و طالبان صورت نگرفته. هر آنچه که هست در سطح شایعات است. شایعات بازار شایعه را کس جلوش گرفته نمیتونه. د سولې شورا په پاکستان کې د افغان او پاکستاني علماو دوه اړخیزې ناستې ته هم هیلهمندي وښوده په خبره چې له طالبانو سره اړیکې لري او هیلهمند دي چې د سولې مخامخ خبرې چې تر اوسه نه دي شوې پیل کړي. یک هیئت ما با علمای پاکستان در همین دیروز و امروز جلسه دارد. ما اینجا ورکشاپ دایر میکنیم، اونا تبادله نظر و جلسات با هم دارند. اینا موفقیت های خوبی است و در سطح تماس های با طرف مقابل دولت در حصه خود تلاش های خود راه انداخته و زمینه های وجود داره که امیدوار هستم گفتگوهای سرانجام آغاز شود. د آلمان سفیر هم په دې ناسته کې د افغان سولې له پروسې ملاتړ وکړ په خبره یې چې ولسمشر غني طالبانو ته د سولې وړاندیز سره دا خبرې یوې نوې مرحلې ته دننه کړې. د سولې په معنا باید پوه او ځانګړی تعریف باید ترې ولرو. که څه هم ځینې کړۍ لا په جګړه کې خپلې ګټې ویني هغوی ته باید قناعت ورکړل شي او د سولې په ارزښت باید پوه شي. د آلمان هیواد د افغان سولې پروسې څخه ملاتړ کوي او په دې لار کې به له افغانانو سره ولاړ وي. هاخوا د برګوف موسسه چې دا پروګرام یې په لاره اچولی د شخړې په پای ټینګار وکړ او له سولې شورا سره د خپلو تجربو د شریکولو او پلي کولو وایي. په کوچني اختر کې د حکومت او طالبانو ترمنځ وربند وښوده چې حکومت، طالبان او خلک سوله غوښتونکي دي. هڅه به وکړو چې د افغانانو په مالکیت او مشري د سولې لپاره د خلکو پوهاوی لوړ کړو، خو ولې وخت ته اړتیا ده. په همدې حال کې د سولې شورا وایي چې د سولې ولایتي کمېټو د ورځنیز ورکشاپ په 15 ورځې دوام وکړي تر څو یوه ښه لاسته راوړنه ولري او د سولې مثبتو خبرو شاهدان واوسي.